راځي چې الله جل جلاله با د ابراهیم علیه السلام د افلار چې دی د شکل چې دی نو هغه به بدل کی داسې یو خوش شکل به ولور کی ایسته به جهنم ته گزار کی دا چې کله دا ویني ابراهیم علیه السلام دا شکل وین د به هم نفرت پیدا شي نو الله د خپل پیغمبر دا خبر دومره لحاظ ساتي نو زګه د مال خوم ډیر زیات مال وسور سره بچي پیغمبر دی خو لیکن دین اسلام بکی نشتا نو د هغه د وجنا دا د جهنم د اور خشاک مال هم ډیر بچي چې دین هغه پیغمبر دی خو لیکن په د کې دین نشتا دین اسلام کې نه د کوپر بالات کې نو جهنم ته بزي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راغی الله ته په زړه روغ سره نو بقلب سلیم سلامتیا والا زړه هغه دی چې پاکی شرک بدعت جهالت حرام خواهشات هغه پاغي کې نه او د زړه دا د هر مرض نه پاکی حسد بکی نه کینه بکی نه دوکه بکی نه خیانت بکی نه د دینه پاکی دی ته بقلب سلیم وای چې بالکل دا مشرک نه دا بدعتی نه دا جاهل نه دا حرام خور نه دا خواهشات والا نه چې د خواهش تابعداري کوي نو دې ته بقلب سلیم وای نو دغه کسانو د پاره الله جنت تیار کړی دی نور پسې فرمای و ازلفت الجنت للمتقین نزدې بکړی شي جنت متقیانو ته نو دغه کسانو د فار خوشالیان دي وبرزت الجحیم للغاوین راخکار بشي جهنم سرکشانو ته بعض د سرکشانو په انتظار کې وي وقیل لهم اینما کنتم تعبدون وبویلی شدویتا چرت دی آغا چی تاسو بندگی کولا من دون اللہ سوا د اللہ نا هل ینصرونکم آیا دوی مدد کولی شی تاسو سرا او ینتصرونا یا بدلا غستیشی فکوبکبو نو پڑمخی بواچولی شی پیها پاغی کی هم دوی والغاون او سرکشان وجنود ابلیس اجمعون او لخکر د ابلیس ټولی قالوا وهم فیها یختصمون وبوی دوی په داسې حال کې چې دوی په پاغې کې جګړې کوي تالله قسم په الله ان كنا لفی ضلال مبین یقینا ومونږ خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې نو الله با د مشرکانو د شرمولو د فارغوی ته د قیامت په ورځ وایي چې اینما کنتم تعبدون چې ستاسو معبودان چرته دي چې تاسو به من دون الله سوا د الله نه د هغوی بندګي کوله هغوی دې راشي ستاسو سره د مدد وکړي یا دې ستاسو بدله واخلي نو دوی با ذلیل لا جواب فاتشی نو بیا با په جهنم کې فړمخي گزار کړي شي فکوبکبو فیها نو پړمخي بوا چولې شي پیها پاغي کې بده جهنم کې هم دوی والغاون او سرکشان او د ابلیس نور لخر به هم ور سره یو ځای کړي شي کومو چې به خلق په شر په گناهونو په فسادونو باندې راپورته کول نو بیا به مشرکان د خپل معبودانو سره په جهنم کې جګړې وکړي قالوا وهم فيها يختصمون وای بدوی په داسې حال کې چې دوی به پاغې کې جګړې کوي وای با چې قسم په الله تالله قسم په الله ان كنا لفی ضلال مبین یقینا مونږه خامخا په گمراهۍ ښکاره کې نو سبوي
چې قسم په الله مونږ چې تاسو د رب العالمین سره برابر ګڼلی په محبت او تعظیم کې ستاسو عبادت به مو کا نو مونږ خو ښکاره ګمراهۍ کې وو زمونږ د ګمراهۍ ذمه دار تاسو یې تاسو مونږ په کفر په شرک په ګمراهۍ په سرکشۍ باندې راپورته کړیو خپل هم ډوب ویو مونږ هم د ځان سره غرق کړو نو دلته د برابروالی نه په محبت او تعظیم کې برابروالی مراد دی اذ نسویکم برب العالمین کله چې مونږ برابر ولی تاسو د رب العالمین سره څنګه چې د الله سره د محبت هغه محبت کېږي دغه شان دی محبت به مونږ تاسو سره کوو څنګه چې د الله تعظیم کېږي دغه شانتې تعظیم به مونږ تاسو کوو وما اضلنا الا المجرمون نو گمراه کړي مونږ لره مگر مجرمانو فما لنا من شافعین نو نشته مونږ لره سفارش کوونکي ولا صدیق حمیم نه دوست مهربانا مخلصا نو مشرکان چې د بوتانو فبارک دا عقیده لرله چې دوی به د الله په دربار کې زمون سپارش کوي هغوی به هم ختم شي نو نارې به وهي چې زمون وڅوک سپارشیان هم نشته په دنیا کې چې کوم شیطانان د دوی پاخه دوستانو هغه به هم د دوی نه ورک شي نو صحیح ایمان به دوی سره به بیا د دشمنۍ اعلان به کوي نو بیا به ارمانونه شروع کړي چې مونږ دوباره دنیا ته واپس شو نو صحیح ایمان به راوړو نو الله دنیا ته د دوی دا خبرې را نقل کړي دي دې دپاره چې بندګان د مخکې نه تیارې وکړي چې دا ګورې بیا د ارمان حالات به ګورې دلته ستاسو ارمانونه به نه پوره کېږي فلو انا لنا کرتن نو که چرته وی مونږ لره دوباره تلل دنیا ته فنکونا من المؤمنین نو وی به مونږ د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي ډېر خلقونه ایمان لرونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا رب ستا خامخا غالبا رحم کوونکی دی ګوره داسې رب دی چې ما او تا ته ګورې د هغه دور د هغه زمانې هغه واقعات دلته ذکر کړل دي او بیا راته د هغه آخرت هغه حالات هم او تا ته مخې ته کړم چې بیا به ګورې دا خلق ارمانونه به کوي لاسونه به بیا ډیر مروړي خو ګورې موقع به نه راشئ ګورې نن د دغه رب بندګي وکئ کامیاب به یې که چېرته نه نو ګورې ناکامه به یې څنګه چې د دغه خلقو دپاره ناکامي ده نو دغه شانتې بس تاسو دپاره هم ناکامي